سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، بیا هم امان الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې یم سره د نوی درس. ملګرو، دا زموږ تاسو د غوت نهم درس ده. نو زموږ تاسو یو بل درس پاتې کیږي چې د دې موضوع لسم درس به وي او د خیر سره بیا به یو بل موضوع ته شروع کوو. نو د څخه مخکې چې ستاسو وخت ضایع نشي، راځئ چې شروع کوو درس ته. او سره د تاسو چینل خپل ملګرو سره ډیوالانو سره شیر کړئ. ستاسو د انتقادات، پیشنهادات او د نظریاتو په هیله کې یو. La nuit tombe. Pour être vu des autres usagers, j'utilise de préférence les feux de position seule, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C, les feux de brouillard avant, réponse D. ملګرو، سوال داسې شوی ده چې لدوی تومب نوي شپې ته وایي، تومب البته څه خطا کېدو ته وایي، خو دلته داسې معنا ورکوي چې شپه شوه. Pour être vous des autres usagers, j'utilise la préférence. نو اوس چې شپه شوه او د دپاره چې دا نور کسان ووینمه، زه به هغه کوم چراغو ته ترجیح ورکوم یا کوم ګروپونو ته ترجیح ورکوم او یا هغه ښه ګڼم د نورو ګروپونو پرتله. نو دلته مونږ څلور جوابونه لرو، راځئ چې وګورو کوم یو بهتر ده. A. Le feu de position seul. آیا هغه چراغونه زه به لګوم چې هغه اوټومیټیک د سویچ بورډ د ګروپونو سره لګیږي؟ نه. B. Le feu de croisement. زمونږ د موټر ډیم چراغونه؟ بالکل. C کې داسې ویل شوی ده le feu de route. د موټر هغه فول چراغونه. نو دوستانو، موږ تاسو په موټر کې دوه رقمه چراغونه لرو چې یو ډیم ده یو فول ده. ډیم هغه چراغونه ده چې هغه په اندازه رڼا کوي، او فول هغه ده چې لرې ځای ښکاره کوي او ډېر رڼا یې تیز وي. صحیح ده؟ نو سی نه انتخابوو. او په ډي کې بیا هم ښودل شوی ده le feu de brouillard avant. او یا دا چې هغه د دوړې ورته وایي، او یا دا چې هغه د ژمي په موسم کې کوم وریځې سرکو د پاسه کته کېږي او موږ تاسو یو مشخص چراغونه لرو هغې ته، او هغه چراغونه ولګوم. نو پخوا هم ما تاسو ته درسو کې ویلي ملګرو، کله چې اسمان وریځي، کله چې لمر کته شي، کله چې باران کېږي، کله چې واوره وي، په دغه ټولو حالاتو کې به تاسو کوم چراغونو استفاده کوئ؟ فو د croisement نه. نو دلته اوس هم مونږ همدا انتخابوو. تاسو کولی شئ د پخوا په شان ویډیو ودروئ او پوره معلومات دلته سره ولولئ. Ce véhicule sur ma droite ne s'est pas rabattu. Je poursuis mon dépassement. Réponse A. Je lui fais signe de se rabattre. Réponse B. J'attends qu'il se rabatte. Réponse C. ملګرو، تاسو دا په یاد ولرئ چې موږ تاسې د فرانسې په قانون کې چې ترافیکي قانون زده کوئ، نو دلته داسې موضوع ده چې هغې ته قاعدې راست پرچپ وایي. صحیح ده؟ قاعدې راست پرچپ نه مطلب دا ده چې همیشه تاسو د سړک د ښي غاړې نه به استفاده کوئ. مطلب دا چې په دغه سړک کې وګورئ، یوه، دوه، درې لیکې دي که نه؟ تاسو وګورئ، یوه دا لیکه ده، یو دا لیکه ده او یو دا لیکه ده. نو که چیرې دغه ښي لیکه ریزرف نه وي، نو تاسو همیشه کوشش کوئ چې د سړک د دې ښي غاړې نه استفاده وکړئ. که چیرې دا بیا ریزرف وي، تاسو د منځنۍ لیکې نه استفاده کوئ. صحیح ده؟ نو دغه قانون ته قانون راست پرچپ وایي، چې موږ تاسو په خپل وطن کې هم د همدې قانون نه استفاده کوو. سمه ده؟ نو سوال دلته داسې شوی ده چې دا کوم کمیون، دا کوم موټر چې زموږ مخې ته روان ده، دا اوس وایي دا نه غواړي او یا دی غواړي که نه غواړي. مطلب دا ده چې دا په دې منځنۍ لیکه کې روان ده او دی نه غواړي چې د ښي لاس ونیسي. دی نه غواړي چې د ښي غاړې ته واوړي یا د ښي لیکې ته واوړي. صحیح ده؟ او یا د ښي لیکې ته اوښتی نه ده. اوس وایي
Je poursuis mon dépassement. اوس په دې حالت کې به زه څه کوم؟ آیا زه د خپل دیپاسما نه مطلب دا ده چې زه به سبقت کوم؟ سبقت ملګرو کوم حالت ته وایي؟ هغه حالت ته وایي چې تاسو ته ما پخوا په نورو درسو کې هم ویلی وو. اوس به بیا یوه ورځ تاسو ته ووایم چې دیپاسما کوم حالت ته وایي. دیپاسما هغه حالت ته وایي چې موږ تاسو د دې موټر شاته روان یو او غواړو چې د دې نه داسې واوړو مخې ته یې ځان واچوو. نو وایي آیا زه دا خپل دیپاسما ته ادامه ورکوم؟ بي جواب کې داسې ویل شوی دی Je lui fais signe de ce rabat. زه به هغه ته اشاره ورکوم چې ته ښي غاړې ته واوړه. او په سی جواب کې داسې ښودل شوی ده J'attends qu'elle se rabat. او یا زه به دې ته انتظار کوم تر څو چې دی دا مخکینی موټر ښي غاړې ته لاړ سي بیا زه تیر شم. نو په دې حالاتو کې موږ تاسو هیڅ شی هم نه کوو، بس موږ تاسو خپل نورمال دیپاسما مطلب دا چې خپل سبقت ته ادامه ورکوو. تاسو کولی شئ بیا هم د پخوا په شان ویډیو ودروئ او دلته ټکی په ټکی دا پوره معلومات سره ولولئ. صحیح ده؟ Il neige. J'allume les feux. De position seule, réponse A. De croisement, réponse B. De brouillard avant, réponse C. De brouillard arrière, réponse D. ملګرو په اولنی سوال کې هم تاسو نه د موټر د چراغو په اړه سوال و چې په سرکو کې کومه سي استفاده دې کوئ. بیا هم د هماغه په شان دلته بیا سوال ده د موټر د چراغونو په اړه. وایي النیژ، دلته وایي واوره روانه ده یا واوره وریږي. ژالوم له فو، زه به لګوم کوم چراغونه. د پوزیشن سول، ځان ته هغه کوم چراغونه چې موږ تاسو د سویچ بورډ لګوو اتوماتیک ورسره لګیږي هغه به لګوو. فو د خوازما او یا دا چې ډیم چراغونه لګوو. د بوغیاغ اوان، د بوغیاغ اغیر او یا د هغه دوړې چراغونه او یا د هغه چراغونه چې کله وریځې کته کیږي د ژمي په موسم کې د سرکو د پاسه او موږ تاسو سترګې دید کموي. صحیح ده؟ نو ملګرو بوغیاغ چراغونه هغه چراغونه ته ویل کیږي چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وریځې کته کېدل د سرکو د پاسه وي او په فارسي کې به ورته څه وایي، په فارسي او یا دری کې هغې ته غبار وایي. صحیح ده؟ او که چیرې په انګلیش پوهیږئ هغه حالت ته فاګ وایي، اف او جی فاګ، او په فرانسوي کې ورته بوغیاغ وایي. صحیح ده؟ نو اوس دغه واوره روانه ده. اوس به زه د کوم چراغونو نه استفاده کوم؟ لکه په اول سوال کې ما تاسو ته ویل چې همیشه په کوم حالاتو کې د لمر کېناستو یا د تیاره کېدو په حالت کې تاسو به د خوازمان استفاده کوئ، د واورې په حالت کې به استفاده کوئ، د وریځې په حالت کې به استفاده کوئ، د باران په حالت کې به استفاده کوئ. د کوم چراغونو نه؟ د ډیم چراغونو نه. پس بي انتخابوو. او اوس چې دلته واوره وریږي نو موږ تاسو کولی شو چې د دغه دوه نورو چراغونو نه هم استفاده وکړو. هغه چراغونه دا دواړه ګوره د بوغیاغ اوان هغه چراغونه ده چې د موټر مخې پوز کی او دوه چراغونه د موټر شاته ډالۍ شاته وي. دا په هغه حالت کې لګیږي یا لګوو چې کله هم وریځې د ځمکې د پاسه کته کیږي او یا داسې واوره وریږي. ګویا دوستانو دلته بیا هم تاسو کولی شئ چې لا زیات معلومات د ښي لاسته راوړئ. ویډیو پاس کړئ او ټولې ټکی په ټکی سره ولولئ. Dans cette situation, j'allume mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. ملګرو سوال دلته داسې شوی ده چې په دغه حالت کې یا په دغه حوزه کې زه به د کوم چراغونو نه استفاده کوم یا کوم چراغونه لګوم. صحیح ده؟ مفود خوازما د خپل د ډیم چراغونه. صحیح ده؟ او که نور چراغونه، آیا زه ډیم چراغونه لګوم او که نه لګوم په دغه حالت کې؟
نو تاسو کله دلته د سورنګ او یا د تونل په منځ کې چې ننوځئ تاسو به همیشه کوم څراغونو نه استفاده کوئ؟ د ډیم نه. بیا په دوهمه برخه کې داسې سوال شوی ده چې مفود غوت او یا زه د خپل هغه فول چراغونو نه استفاده کوم. نو موږ تاسو ضرورت او یا اجازه نشته چې په داسې ځایو کې په داسې حالاتو کې هغه فول چراغونو نه استفاده وکړي. صحیح ده؟ نو موږ تاسو بهتر جواب څه شی ده چې که چیرې تاسو داسې یو تونل ته ننوځئ په هغه کې همیشه بس استفاده کوئ فو د خوازمه یعنی ډیم چراغونه به استفاده کوئ، فول استفاده نه کوئ. Lors du dépassement du camion, je risque de faire un écart de trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. ملګرو تاسو مهرباني وکړئ بیا هم که چیرې وخت لرئ یو وارې لاړ شئ هغه کوم درسونه چې ما تاسو ته درکړی د پنو په باره کې. پنو نه مطلب دا ده چې کوم لوحې دي ترافیکي لوحې هغه تاسو ولولئ په هغو کې به خامخا تاسو ته سوال دلته حل کیږي. صحیح ده؟ تاسو دا د باد کڅوړه وینئ، دا باد د کوم لوري نه را روان ده؟ د ښي لوري نه را روان ده ځکه چې دا کڅوړه کوم خواته زنګېږي؟ چپ خواته. صحیح ده؟ نو اوس که چیرې زه دلته دیپس کوم، دیپس نه خو اوس مطلب باندې پوهیږئ چې سبقت کولو ته وایي. زموږ سرعت ده 130 کیلومتر پر ساعت. اوس که زه چیرې د دې موټر نه مخې ته تېرېږم د ده موټر هم دې حالت کې اوس 130 کیلومتره سرعت ده، نو زما سرعت به خامخا 115 140 ته رسیږي تر څو زه د دې نه تیز شم د دې مخې ته ځان واچوم که نه؟ ښه اوس وایي که په دغه حالت کې زه دیپس کومه یا مطلب دا ده زه سبقت کومه د دې کمیون نه د دې موټر نه je risque de faire un écart de trajectoire. آیا وایي دلته دا خطر شته چې زه به د خپل لیکې نه ووځم یا مطلب دا چې زه به د لیکې نه کنټرول د لاسه ورکړم. نو تاسو ښه متوجه شئ لکه پخوا په شان ما تاسو ته ویلې چې کله سرعت زیات وي د موټر وزن کمیږي، نو په عین وخت کې چې باد هم را روان ده شمال را روان ده ستاسو موټر چې کیږي ټیله کوي. صحیح ده؟ نو دلته آیا وایي دا خطر وجود لري که نه لري چې تاسو به د خپل د لیکې نه ووځئ؟ بالکل دا خطر وجود لري. صحیح ده؟ څومره چې ستاسو سرعت پورته ځي هغومره ستاسو د موټر وزن د کمیدو په حالت کې بیا که د باد سرعت ورسره یو ځای شي نو ډیر په اسانۍ سره ستاسو موټر ټیله کیدی شي د یو خط نه بل خط ته یا د یو لیکې نه بل لیکې ته. صحیح ده؟ نو وایي آیا دا خطر شته او که نه شته؟ بالکل دا خطر دلته شته. تاسو کولی شئ بیا هم دلته دا ویډیو ودروئ دا کوم شیان چې ما تاسو ته ویلي دلته ټکی په ټکی په فرانسوي تاسو ته ویل شوی ده. Ma file est en train de s'arrêter. Je reviens sur la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. ملګرو سوال دلته داسې ده ما فیل est en train de s'arrêter. فیل نه مطلب دا ده دا کوم لیکه کې چې زه روان یم دا لیکه وایي د بندېدو او یا د درېدو په حالت کې ده. Je reviens sur la voie de droite. آیا وایي زه د ښي غاړې ته ځان واچوم او که نه؟ صحیح ده؟ نو ملګرو که چیرې د ښي غاړې ته هم ځان واچوي امکان لري چې موټر ودرېږي، که چپ ته هم واچوي ګوره دلته د دې موټر چراغونه وګوره سور ده شاته، نو مطلب دا ده چې دا هم بریکې نیولی. صحیح ده؟ نو په دغه حالت کې آیا وایي دا کارونه زه وکړم او که ونه کړم؟ هېڅکله به هم تاسو داسې بیړه به نه کوئ. صحیح ده؟ امکان لري که چیرې تاسو دلته ځان واړوئ دلته ګوره اول په دې شیشه کې تاسو ته موټر نږدې ده امکان او خطر د دې موجود ده چې ستاسو موټر ټکر وکړي. که موټر ټکر وکړي نو په دې سرنګو او یا په دې تونلو کې زیاتر وخت چې شی جوړیږي اور لګېدنه لامل ګرځي
او کله چې اور ولګېږي نو ډېر غټ مصیبت جوړېږي. نو د هغې دپاره تاسو به کوشش وکړئ چې د په خپله لیکې کې چې روان یاستئ که چیرې درېږي که سرعت زیاتېږي که هر څه کېږي په خپل مسیر ځان برابر وساتئ او ځئ مخې ته مخه. نو خدای دې وکړي چې د دې سوال په مطلب تاسو پوه شوي یاست. Je roule à 80 km/h. La voiture derrière moi me fait des appels de phare. J'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je maintiens ma vitesse, réponse C. ملګرو سوال دلته داسې شوی دی چې وایي je roule à 40 km/h. زه 80 کیلومتره پر ساعت سرعت لرم. La voiture derrière moi m'a fait des appels de phare. دا شاتنی موټر چې ما سره را روان دی او ما پسې را روان ده دا وایي ما ته چراغ راکوي یا مثال د خبرې ما ته د ګروپونه لګوي او ګلوي. صحیح ده؟ اوس به زه څه کوم؟ زه به اکسلیټر ورکوم، غلط یا زه به سرعت کموم او سی کې داسې ښودل شوي ده چې منتین مونلي او یا دا چې زه په خپل لاره روان یم دا خپل سرعت باندې به ځان ساتم. نو په دغه حالت کې دوستانو د هر چا خپل کار ده. تا د سړک قانون مات کړی نه ده، ته په خپل قانون روان یې. مشکل د تا نه ده، مشکل د دی ده. دی ورخطایي کې ده، دی بیړه کې ده. چې دی بیړه کې ده دی د خپل ځان ته لاره وباسي نو ته په خپل قوانینو باندې روان اوسه، هیڅ مشکل تا ته نه ده. صحیح ده؟ تاسو کولی شئ بیا هم د پخوا په شان ویډیو ودروئ او دلته دا پوره معلومات سره ولولئ. ګوره دلته ویل شوی ده چې دا سکیورټي د ټولو نه مهم خبره دا ده چې موږ تاسو ته سکیورټي مهمه ده. نو موږ تاسو سکیورټي دا ده چې دغه سړک کې موږ ته ښودلی ده چې 80 کیلومتره پر ساعت سرعت ولره. نو زه 80 کیلومتره په سرعت روان یم. دا که دی په بیړه کې ده ما ته وایي چې هلکه ژر ځه، دی په خپله لاړ شي نو زه خو نه ځمه. که دی قانون ماتوي دی به ماتوي، نو ته خو قانون مه ماتوه. صحیح ده؟ نو دا شانتې کله کله که ځینې کسانو یا ځینې خلکو سره برابرېږئ ته په خپله لار روان اوسه، پرېږده هغه چې هر څه کوي پرېږده چې کوي دی. صحیح ده؟ Je tourne à droite. Réponse A. Je tourne à gauche immédiatement. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. ملګرو سوال ته داسې شوی ده، فکر کوم چې دا سوال به کېدی شي تکراري هم وي زما په نظر، خو خیر په هر صورت کار کوو بیا. وایي je tourne à droite. زه ښي غاړې ته تاوېږم. نو دوستانو که چیرې تاسو بیا هم دا لوحې لوستې نه یي نو مهرباني وکړئ دا تابلو د انتردکسیون ولولئ. صحیح ده؟ دا تابلو د انتردکسیون ګوره دا مطلب دا ده چې کله سره یي او منځ کې داسې منفي یي، دا همیشه تاسو ته دا ښیي چې هیڅ کله دلته مه ننوځئ چې دې ته سن انتغدي وایي په فرانسوي کې. صحیح ده؟ نو تاسو اجازه نه لرئ چې ښي غاړې ته تاو شئ. خلاصه شوه خبره. په دوهم برخه کې دلته ګوره تاسو ته څه ښودلی ده چې دا ځای چې ده د تخموې دپاره ده، دا ساحه. نو ملګرو دلته په دغه ځای کې زه تاسو نه بخښنه هم غواړم او تاسو نه لږ څه ګیله هم کوم چې ما تاسو ته دا درس اپلوډ کړی ده، زموږ په چینل کې موجود ده خو غږ نه لري. نو زموږ د وطنوالو د ملګرو نه داسې یو کس پیدا شوی ده چې خپل یو کومنټ ولیکي چې هی وروره دغه درس بالکل نه غږ لري نه معلومات لري، بس هسې خالي تش ویډیو ده. دا یو تخنیکي مشکل ده چې مخکې شوی ده او تاسو هم مهرباني نه ده کړې چې موږ ته ووایئ چې داسې یو مشکل ده په دغه ویډیو کې. صحیح ده؟ نو که چیرې داسې کوم مشکل جوړیږي یا د موږ نه کوم تخنیکي مشکل مخې ته راځي مهرباني وکړئ موږ ته خپل کومنټ یا خپل انتقاد په کومنټ کې ولیکئ، موږ زر تر زره هغې ته لاسرسی کوو. صحیح ده؟ نو تاسو ته بیا هم وعده کوم دا ویډیو به نوی به تاسو ته زه راچوم یا به اپلوډ کوم، نو لږ به وخت نیسي تر څو چې دا تابلو تاسو ته د دې تابلوګانو په اړه کې بیا دوباره ویډیو جوړوم. خو مطلب دا ده چې په دري موجود ده، پښتو کې بیا به دوباره د تاسو ته په دې باندې کار کوم. نو دا لوحه چې دا تاسو ته دا ساحه ښیي چې دا ساحه د څه شی دپاره ده؟ د تخم دپاره ده. صحیح ده؟
نو A جواب زموږ تاسو بالکل صحیح نه ده. B جواب داسې ښودلی ده Je tourne à gauche immédiatement. زه زر تر زره چپ لاس ته تاویږم. صحیح ده. او که je m'arrête او یا زه به درېږم. نو تاسو دلته ښه صحیح پام وکړئ. وګورئ تاسو که چیرې د موټر د اشارو ته پام وکړئ، کله چې موټر لګېدلی اوسېږي دا چراغونه نورمال حالت کې لږ رڼا یې لږي. صحیح ده. هسې نورمال رڼا لري. کله چې برک ونیسئ دا رڼا ډېر تیزیږي. صحیح ده. نو دنه مطلب دا ده چې دا مخکې موټر هم ولاړ ده، دا هم ولاړ ده. اوس که ته د دې شا نیسې نو ته به دلته د تخم د لیکې د پاسه به موټر درایې. نو دا زموږ تاسو وطن نه د ملګرو چې هر چېرته دې خوښه وه موټر دروه. صحیح ده. دلته به قوانینو ته ډېر احترام کوي. نو په دغه حالت کې د دې نه ښه دا ده چې ته دلته ودرېږې. صحیح ده. دنه چې ته د تخم لاره بندوې نو دا ځای چې ولاړې دا ځای کې توقف وکړې او یا موټر سټاپ کې دا به ښیي درته. نو ښه جواب به تاسو ته ښه شی څه شی دلته C جواب انتخابوئ. صحیح ده. تاسو کولی شئ چې لا زیات معلومات دلته لاسته راوړئ. Je pense avoir un pneu crevé. Je m'arrête dans ce renfoncement. Réponse A. Je m'arrêterai dans 600 mètres. Réponse B. ښه ملګرو دلته سوال داسې شوی ده، ویل شوی ده Je pense avoir un pneu crevé. وایي زه فکر کوم چې زما ټایر پنچر شوی. صحیح ده. اوس چې زما ټایر پنچر شوی زه به څه کوم؟ Je m'arrête dans ce renfoncement. Je m'arrêterai dans 600 mètres. دا چې زه به دلته په دغه renfoncement هغه ځای ته ویل کېږي چې دلته دا باند د هغې د غژانځ لپاره استفاده کېږي، یا دغسې پرکړې ځای ته ویل کېږي. تاسو وګورئ د دغه لیکې نه داسې ښه صحیح داسې وګورئ. کله چې ستاسو موټر خرابېږي، ستاسو موټر پنچرېږي، تاسو په خپله مریضېږئ، تاسو خپله کوم مشکل پیدا کوئ او نور ډرایو کولی نه شئ، نو تاسو کولی شئ چې داسې یو تش ځای موجود وي، هلته ستاسو خپل موټر ودروئ. صحیح ده. دته renfoncement وایي. په دې کې به خپل موټر دروئ او زر تر زره به تاسو ته د موټروې او یا د دغه اتوغوت مسؤلین تاسو ته به ځان برابروي، تاسو ته به ځان رسوي او تاسو ته به کومک مخکې کوي. که چیرې ستاسو موټر پنچر وي او تاسو ته نور څه لاره نه وي، مطلب دا چې یا تاسو خپل ټایر بدلوی نشه یا تاسو سره ټایر نشته، نو هغه مسؤلین به تاسو سره کومک کوي چې ستاسو موټر د دې ځای نه وباسي. صحیح ده. او که چیرې تاسو مریض یاستئ نو کیدای شي تاسو سره کوم بل ډرایور کېنوي او ستاسو موټر د دغه ساحې نه وباسي. نو داسې امکانات د دې زیات ده. صحیح ده. نو ښه جواب دلته دا ده چې زه کولی شم چې دغه تش ځای کې ګورئ د دغه سپین لیکې ښي غاړې ته زه کولی شم چې خپل موټر دلته ودروم. دا لا زیات معلومات دلته تاسو ته هم دا عین شی چې ما تاسو ته ویلي دلته هم په فرانسوي کې ټکی په ټکی تاسو ته ویل شوی ده. تاسو کولی شئ ویډیو ودروئ او لا زیات معلومات لاسته راوړئ. J'indique mon intention de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. ملګرو فکر کوم چې دا سوال بیا هم به تکراري. په هر صورت وایي j'indique mon intention de dépassement. زه خپل نیت ښیم چې زه څه کومه؟ زه سبقت کومه. صحیح ده. یا زه خپل نیت دا اوس ښیم چې زه سبقت کوم. نو ملګرو په عین حالت کې تاسو وګورئ چې دغه کوم انسخسیون ده، دې ته انسخسیون وایي. انسخسیون مطلب هغه ځای ته وایي چې د بل لیکې نه راځي او په عمومي سړک سره ګډېږي. صحیح ده. نو تاسو د ښي لاس نه چې کوم موټر را روان ده دوی ټول غواړي چې د اتوغوت ته ګډ شي. اوس که چیرې ته هم روانې داسې او دلته دا موټر داسې ستا مخې ته راځي نو ستاسو فاصلې امنیتي کمیږي او دا خطر جوړوي.
نو په دې وخت کې تاسو د خپل د شا موټر ته وګورئ، وبخښئ د شا شیشې ته وګورئ، دا نور موټر تاسو نه ډېر لرې ده. که چیرې تاسو دیپس وکئ، دیپس نه مطلب دا ده چې د موټر نه مخکې شئ په داسې طریقه چې د چپ لاس ته واوړئ د منځنۍ لیکې ته، او د دوی مخې ته بیا که چیرې تاسو غوښتئ بېرته ښي لاس ته راسئ. صحیح ده؟ نو تاسو که چیرې خپل نیت دې ځای کې ښکاره کړئ، بالکل صحیح ده، کولی شئ. پوه شو په مطلب؟ نو دا یې د جواب صحیح ای راتلی شي. نو ملګرو زموږ تاسو درس په دغه ځای کې پای ته ورسېدو، او بیا هم دوستانو که چیرې تاسو د موږ نه کوم غلطي ګورئ، کوم مشکلات ګورئ، کوم سوال لرئ، پیشنهاد لرئ، مهرباني وکئ په کومنټ کې موږ ته ولیکئ. زر تر زره به موږ ستاسو خدمت ته خامخا لاسرسی کوو. او بیا هم د تاسو د انتقاد، پیشنهاد، د موټیویشن یا مطلب دا چې د هڅو تشویقونو په هیله کې یو. نو دې ځای کې زموږ درس پای ته رسیږي او تاسو په لوی خدای سپارو. تر بیا لیدو پورې هم خدای په امان.